اوسنی اورکم ډېر ښه روان ده او ټول ولس یې مثبت ارزوي او طالبانو عملا ثابته کړه چې دوی ډلې نه بلکې یو لوی خوځښت ده او په خوځښت کې هم نه خلاصه کېږي. زه خپله د حقوقو د یو شاګرد په صفت باندې دوی ته یو مشروع دولت ټایټل ورکوم. نو طالبانو عملا د 1920 کلونو په اوږدو کې هم اتحاد ثابت کړ او هم خپلو وعدو ته ژمنتیا ثابته کړه. طالبانو خو خپل ځانونه ټولې میډیا ته دا وښودله چې په اطاعت کې معلوم خلک دي او اطاعت یې وکړه او په اوربند کې یا په اورکم کې دوی څه رقم امر دوی ته سوی ده تر اوسه پورې خو دوی بې اطاعتي نه دی کړې او له دې ایسته به هم انشاءالله اطاعت کوي. زما نظر د اورکم په هکله باندې مثبت دی. هغه کسان چې د اشغال مقابله کوي او د استعمارګرو یرغلګرو په مقابل کې او د هغو د نظامی هجوم په وړاندې باندې درېدلي، هغه باید له دې سره سره د سولې په هڅو کې هم ګړندي وي او د سولې هڅې هم باید جاري وساتي. نو زه فکر کوم دې باره کې د اسلامي امارت مشرتابه او مشران ټول متوجه دي. د ټولو نظامي طالبانو څخه مو دا خواهش دی او دا درخواست مو دی چې کم دغه د تاوتریخوالي خبره چې سوې ده چې په دغه شپو ورځو کې یو کوم داسې کار ونه سي چې هغه بیا موږ تر سوال لاندې راسو او موږ ته ګوته ونیوله سي. موږ ډېر باوري یو چې د طالبانو رهبري ډېره منسجمه ده، په دوی کې د اطاعت مرحله ډېره زیاته ده. داسې یو څه په اوایلو کې چې کله تېرې جمعې په ورځ د لاسلیک نیټه اعلان شوه، نو زه څه داسې ګمان لرم چې خدای مکړه په طالبانو کې داسې فرد لا داسې یو څوک پیدا نه شي چې هغه د دې پرېکړې مخالفت وکړي. خو نن د اورکم په 4 ورځې په تېرېدو سره او 5مه ورځ دا روانه ده چې لله الحمد ډېر په کامیابي سره روانه ده. د طالبانو له طرف څخه هیڅ داسې عمل نه ده سوی چې هغه دې په دې خپل عهد باندې غدر وي یا د خیانت وي، خو الحمدلله ډېر په کامیابي سره روانه ده. الله پاک چې دغه سوله چې اوس کم د امارت اسلامي مجاهدین او د دنیا زبر ځواک چې د فرعونیت دعوا یې کړې وه، نن الله پاک و دې سپېرو مجاهدینو ته چې په نس نه جماړه هغو ته پښو ته دوی ولوېدل. نن الحمدلله زموږ مشران هغه دي، هغو ته زموږ اعتماد دی، په هغو زموږ باور دی چې هغه به زموږ په سر لوبي ونه کړي، هم نه به موږ خرڅ کړي، هم نه به د اسلام سره نن دوی بیا داسې خیانت وکړي لکه تېر رژیم د مجاهدینو ده چې و. افغانستان په تیر جهادي تاریخ کې تقریبا 40 کاله ووتل. په ټول تاریخ کې به تقریبا داسې ساری نه لیدل کېږي چې په یوه خوله باندې او په یوه واحده قومنده باندې یو جماعت، یو ټولۍ او یو تحریک دغومره هم نظره او متحدي چې په ټول اوربند کې په یو امر، په یو قوت باندې، په یو غږ باندې په ټول هیواد کې ډزبندي اعلان شي. زموږ امیرینو چې کوم امر راته کړی دی هغه زموږ پر سر سترګو قبول دی، او بل زموږ امیرین انشاءالله ډېر تجربه سوي دي چې دا زموږ امیرین موږ نه خرڅوي، چې څونه وس کېږي ځان قرباني، خو موږ نه خرڅوي، هر څه تکلیفو ته ځانونه ورکوي، موږ نه خرڅوي.